سلام ستړي مشئ. د افغانستان بانک په یو خبرپاڼه کې راغلي چې هغه نغدي پیسې چې د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري په پنجشیر، خوست، کابل او لوګر ولایتونو کې نیول شوي وي او د دې بانک په خزانه کې ساتل کېدې د مالیې وزارت ځانګړي حساب ته لیږدول شوي دي. د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاشدان، بخشاباد او شاروس بندونو پاتې چارې پیل کړي. دغه ادارې ویلي چې د بندونو د ښه مدیریت په پار یې ځانګړې کمیټه رامنځته کړې ده. پاکستانی فزیک پوه عبدالقدیر خان نن د 85 کالونو په عمر ومړ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یې پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې د وصیت اړوند به د فیصل جومات انګړ کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنګټن کې د قطر سفیر مشعل بن حمدالثاني وایي چې کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون به قطر ته انتقال شي. د افغانستان اسلامي امارت پلاوي د قطر د لومړي وزیر له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن سره وکتل. د ناسته کې پر دوستانه اړیکو په افغانستان کې په اقتصادي پروژو او یو لړ نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې.